دا دنیا داسې نیمګړې، دا دنیا داسې ارمانونه بری د پاتې کېږي او دا نیمګړي هر څه به نیمګړي کېږي. ځکه نبی علیه السلام صحابي ته وایي دنیا کې ژوند تیری او عابر السبیل، داسې ژوند تیروه لکه د لارې یو تلونکی چې په لاره روان، ته د لارې یو تلونکی په لاره روان، ړمک لکوه په دنیا، ړمک لکوه. داود علیه السلام چې انبیا ټول غیرتمند، ټولو انبیاو کې ډېر غیرت، هر پیغمبر باندې با د غیرت حد تمام. داود علیه السلام یو ورځ د کوره ووت، دروازه یې بنده کړه، ووت د کوره او دروازه یې بنده کړله. دې کې ناشنا کس بیبي چې وکتل، یو ناشنا کس کور کې ولاړ دی. بیبي حیران شوه، دا څوک راغی، دا د کوم طرفه راغی، زه به داود علیه السلام ته څه ویم؟ بیبي حیرانه، ناشنا کس کور کې ولاړ دی. دې کې داود علیه السلام را دنته شو. چې داود علیه السلام راغی، داود علیه السلام چې ولید ناشنا کس ولاړ دی، وی من انت، من انت، وی ته څوک یې؟ هغه ورته وی انا الذي لا اهاب الملوک، زه هغه کس یم چې زه د بادشاهانو نه یریږم، هغه کس یم چې ما پردي نشي ایسارولی، آبادي مې نشي ایسارولی، د بادشاهانو نه یریږم. لا اهاب الملوک، بادشاهانو نه یره نه کوم، ما تا د بادشاه نه یریږم. داود علیه السلام ورته وی ښه مرحبا، ته خو ملک الموت چې د بادشاهانو نه یریږي او پردي دې نشي منع کولی، نو ته خو ملک الموت راغلی، مرحبا مرحبا، په خیر علی، بیا خو په خیر علی، بیا خو په خیر علی، بیا خو ته ملک الموت داسې فرشته ده چې د بادشاهانو نه یریږي، داسې فرشته ده چې په آبادۍ پروا نشته. وی زه بادشاهانو نه یریږم، ما آبادي او پردي او شیشې نشي منع کولی. نو داود علیه السلام ورته وی بیا خو مرحبا، بیا خو په خیر علی، بیا خو ته ملک الموت. وی او زه ملک الموت یم او دا فرشته راغلی وه او د داود علیه السلام نه روح اغستو، د روح د پاره راغلی وه.